بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو لیدونکو، انوالو دوستانو او محترم لودین صاحب، سلامونه دې ورسیږي. دوستانو لږ تخنیکي مشکلات دي. لودین صاحب په کامره کې د موږ سره نشي را یو ځای کېدی تر اوسه پورې، خو غږ یې اورېدل کېږي. لودین صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته درانه صاحب، او له دې لارې نه ټولو وطنوالو ته په ښو شیبو کې وړاندې کوم هیله ده چې روغ او جوړ اوسي. ډېره مننه. دوستان محترم، به پروگرام سیوم در سلسله ذهنیت سازی صلح همه شما را خوش آمدید میگم. در هر نقطه دنیا که هستن، خدا کنه چند لحظه که همراه ما می باشین، این پروگرام مورد علاقه شما قرار بگیره و چند لحظه همراه ما هستین، نظریات و برداشته خودم همراه ما شریک بسازین و همچنان این پروگرام در صفحات اجتماعی خود اگه شریک بسازین که دیگه دوستا هم درباره ازی معلومات پیدا کنه. او انشاءالله چې دا خو ښایسته پروګرام ده او زه کوشش کوم چې در سره وصل سم او الله دې وکړي چې دوستان روغ جوړ وي او دا پروګرام په ګډه باندې سره واورو او برخه پکې واخلو. نو سمه ده. زه به لودین صاحب دا د عمومي همیشه چې هغه کوو سلایدونه به شریک کړم او په عین وخت لودین صاحب هغه تلیفون دې آف کړه. دوستانو معذرت غواړو، نو تر څو پورې چې دا تخنیکي مشکلات لږ زره حل شي، پروګرام به بیا په خیر سره شروع کړو. لودین صاحب کمپیوټر دې آن ده او تلیفون دې تلیفون کمپیوټر دې آف کړو. تلیفون کې خو اوس خبرې کولی شي. او دا ما ویلې چې په زوم کې به سره وصل سو په دې کمپیوټر له لارې نه. او سمه ده. ما له کمپیوټر نه ښه خبره ده چې د دوستانو سره سړی نږدې نه وي. نو بس دا د کمپیوټر کې هم راغلی، نو زه به له هغه نه ووځم، د تلیفون نه ووځه، په کمپیوټر کې راست. دا راغلی و درې زه به د هغه بېرته بیا سلامونه درانه صاحب. موږ خو دا تکنیکي شیانو کې دومره ډېر نه یو، خو په هر صورت بس ښه راغلی. دغه د هغه سکرین شیر مې آف کړ چې مال دوستان ټول وویني. دوستانو ډېره مننه د تاسې له مهرباني نه چې موږ دغسې یو تخنیکي مشکل پیدا شوی، نو یو څو دقیقې امکان لري د تاسې وخت په رقم سره د تاسې ارزونې تېر شوی. نو لودین صاحب ښه راغلاست. د کمپیوټر سره کامره او ټول شیان کار کوي. ډېره مننه. سلامت اوسئ. نو هغه به شیر کړو، سکرین شیر به کړو او پروګرام به ذاتي شروع کړو. ډېره مننه درانه صاحب. نو لکه دوستان چې د ویني دغه سلاید چې اوس د تاسو پرده کې راځي، دا نوی سلاید نه ده. موږ د درسو پروګرامو کې به معقلا 25 واره خو دا سلاید ښودلی
دا یو کلیدي سلاید د موږ لپاره چې د ټولنې د ودې هغه مختلف مراحل په قسم د یوې نقشې په رقم باندې وړاندې کیږي. نو دا یو رهنما په اصطلاح رهنما سلاید ده چې موږ همیشه له دغه ځای نه پیل کوو او ځان هم پکې پیدا کوو او ټولنه او وطنوال چې موږ او تاسو سره دي دغه د ساحه د پیشرفت او دغه اوسنی وضعیت پکې تشخیصیږي. نو دغه سلاید د موږ په اصطلاح هغه دلیل ده چې موږ ګاید موږ رهنمایي کوي چې په څه رقم سره په مخ لاړ شو. نو بس نننی پروګرام مخکې له دې چې پروګرام ته لاړ شو یوه مقدمه به وکړو چې د موږ دغه درسم پروګرام ده او موږ په تېرو پروګرامو کې د فردي ودې په باره کې خبرې کړې وې، د اعتماد په باره کې هم څو پروګرامونه وړاندې کړي وو او د ټولنې د ودې په باره کې هم څو پروګرامونه وړاندې کړي وو چې په دغو ټولو کې مختلف نرم مهارتونو ته ضرورت و. دغه پروګرام کې موږ بیرته راځو چې هغه په فردي ډول باندې انسان ځینې نور نوي مهارتونه نرم مهارتونه موږ معرفي کړو دوستانو لپاره چې دوی وکولی شي په خپلو ورځنۍ معاملو کې د نورو خلکو سره تطبیق کړي، استعمال یې کړي. درانه صاحب دا سلاید خو کله کله ماته خو په هر وار یو نوی شی راښیي او نوی شی مې ذهن ته راځي، نو اوس ماته طاقت نه راځي چې زه درته ووایم. مهرباني وکړه. دا د محتاجي ساحه او پاس عالي د فلاح ساحه او د سلام ساحه چې د لاندې د محتاجي ساحې کې اول نمبر خنډ ژبه ده او پاس په شپږم نمبر کې تعاون نشتوالی ده. زه برعکس که فکر وکړم چې ښه داسې معنا لري چې د فلاح او سلام په دوره کې تعاون عظمي کېږي، تعاونوا علی البر هلته ډېر قوي ده. اما په محتاجي ساحه کې لکه فکر کوم چې تعاون علی البر ډېر هغه موقعیت یا موجودیت یې ډېر کم ده، یا مقدار یا اندازه یې ډېره کمه ده یا نشته هیجې کې. نو نن به په علت باندې هم پوه شو. په علت به هم پوه شو چې دا ولې دغه ساحه کې دغه شیان کم دي، یعنې افهام و تفهیم و ایګو همدارنګه انضباط و مقصد و دا شیان داسې معنا لري چې دغه خنډونه د محتاجي ساحه کې د ولسونه یا افراد په خپل قبضه کې نیولي دي، هماغه دي چې محتاجي ساحه کې ساتي. او مفهوم د محتاجي ساحې به موږ او تاسو نن په د انساني اړتیاو کې وګورو چې انشاءالله مخ به لاړ شو. دا بل سلاید هم چې موږ پخوا ډېر وارې لیدلی ده هغه به هم دلته دغه سلاید دا د فردي مسؤلیت ده. دغه حالت چې په موږ باندې راځي په فردي ډول چې موږ د محتاجي په ساحه کې یو، علاوه په دې چې په افغانستان کې ډېر خلک مسؤلیت په نورو باندې وراچوي. دا بیخي یو رواج سوی ده، بیخي یو مود ده په وطن کې چې د هر شي لپاره مسؤلیت په بل چا باندې ده. اما امکان لري یو علت چې موږ د محتاجي په ساحه کې پاتې یو همدغه وي. نو د دې لپاره چې دغه طلسم مات شي وپېرې، زه فکر کوم چې دغه یو ذهني ګزار ته ضرورت ده چې ووایو چې نه اصلا هر شی چې واقع کېږي مسؤلیت یې د ما په غاړه ده. او بس که تر دې مرحلې تحول او انکشاف وکړي ټولنه او څوک چې پکې اوسېږي د خپلو مسؤلیتونو بار واخلي، نو دا د تحول په لوري باندې یو غټ پیشرفت ده. او رښتیا هم. نو دغه سلاید موږ دې کې لږ ذره دغه موضوع د فردي مسؤلیت حلاجي کړی ده او هغه دا ده چې چېرته یوه واقعه صورت ونیسي د موږ په چاپېریال کې، د موږ په محیط کې،
موږ یا یو عمل کوو یا جواب یې ورکوو او یا یو عکس العمل ښیو او د هغه په نتیجه کې یو پایله یو نتیجه موږ ته ترې راځي. یعنې تنها واقعه تاثیر نه لري، د موږ عمل هم تاثیر کوي په هغه نتیجه باندې. او دغه لاندې راځم ورته، دا اوس ورته راځم. او علت هم دا ده چې موږ ته خدای پاک دغه نعمتونه راکړي چې دغه خپل عمل یا عکس العمل او یو جواب څه ده هغه مطالعه کو او داسې جواب ورکو چې نتیجه یې د موږ په ګټه وي، د ټولو په ګټه وي او هغه مثبت نتیجه ترې ورکړي. او هغه دا ده چې دغه څلور نعمتونه چې خدای پاک موږ ته راکړي دي، چې یو نعمت د عقل او د ځان پوهي ده، موږ په ځان باندې پوهېږو، انسانان پوهېږي چې موږ انسانان یو، اما مثلا ځینې نور حیوانات په دې باندې نه پوهېږي چې دوی څوک دي. دغه قدرت خدای پاک موږ ته راکړی ده. بل موږ ته خدای پاک دغه قدرت راکړی ده چې تصور وکړو، یو شی چې موجود هم نه وي په خپل فکر کې، په ذهن کې هغه ته یو تصویر ورکړو او د هغه تصویر په اساس باندې یو شی منځته راوړو، اختراع یې کړو. دغه قدرت هم خدای پاک راکړی ده. او بل خدای پاک انسان څه ده خودمختار پیدا کړی ده. موږ کولی شو چې په خپله تصمیم ونیسو چې یا دغه عمل وکړو یا دغه عمل وکړو یا دغه. بیا خدای پاک وجدان هم راکړی ده چې موږ ته دغه قوت راکړی چې وپوهېږو چې دغه اقدام وکړو په دغه لار باندې دا ښه ده او که دا بله لار ښه ده. دغه تمیز د دغو لارو کې خدای پاک موږ ته لار راښودلې دي چې که په دغه لار لاړ شئ نتیجه به یې هغې ته به ورسېږئ، که په دا بله لار لاړ شئ هغه بل ته به ورسېږئ. تصمیم د تاسو ده چې تاسو کومه لار نیسئ او کوم ته ځئ. یو نن د ما دا ذهن بل رقم شیان راښکي، ځکه چې دا کمپیوټر د موبایل نه وروسته چې زه راتلم کمپیوټر ته وځي سرچپانه که چېرې وګورم په یو سیستم کې کله چې سیستم کولابس یا له منځه لاړ شي، مثلا کار ونه کړي، ښه خلکو د یو شي لپاره یو موضوع تنظیم کړي او آخر یو ماشین یو اجتماعي ټولنیز سیستم له ناکامۍ سره مخامخ شي، دغه ناکامي خپله یوه حادثه ده. خو که چېرې له دا خوا نه ورته وګورو، له نتیجې نه وروسته د واقعې په لوري باندې لاړ شو، د ما مقصد دا ده چې که چېرې سرچپه یې تعقیب کړو چې مشکلات په کوم ځای کې دي اصلا چې موږ له داسې یو نتیجې سره مخامخ شو چې موږ دغه درېیم سلاید ته رارسوي دغه اساس باندې. یعنې دې معنا چې چېرې دوستان یو لحظه هغه پرېږده، د دې لپاره چې دوستانو ته هم دا فکر موږ او یا هغه خلک چې مینهوال دي موږ او تاسو په خپلو ټولنو کې له ډېرو نتایجو سره مخامخ شوي یاستو. اکثرا نتایج په عامو سیستمونو کې ښه نه دي منتج شوي دي او سبب د دې شوي چې ډېر تاثیرات منفي یا مثبت رامنځته شي. خو موږ بیا اوس مثبت و منفي نه وایو، اثر په ګورو چې اثر یې دلخواه نه وي. مثلا نو که چېرې بېرته یې تعقیب کړو دا د لاندې برخې یا په عام لحاظ یې تعقیب کړو چې عمل یا عکس العمل به صحیح نه و، یا به د واقع درک صحیح نه و، یا به د لاندې هغه مسله د وجدان چې موږ وښو ټول شیان به په کار اچول شوي، خو دا د وجدان کمبود به په دې کې موجود و، ځکه دا وجدان د مسؤلیت سره ډېر نږدې اړیکې لري. ډېر خلک له مسؤلیت نه تښتي او ما په ټول تاریخ کې د نږدې تاریخ کې نه دي لیدلي چې د ډېرو ناکامیو د علتونه وسپړل شي او هغه څوک چې د دې علت شوي یا خپله ځان ورته وښیي چې ما دا اشتباه له ما نه وه، یا استعفا وکړي یا مثلا هغه نقص جبیره کړي یا معذرت وغواړي. د ما مطلب دا و چې په دغو شیانو کې آزاده اراده خو هر چا خپله استعمال کړې ده، خو کله چې آزاده اراده
وجدان هلته ړوند وي، تصور و خلاقیت کم وي، یا تنه عقل او آزاده اراده. ځکه عقل همیشه خلکو ته سنجشونه ورکوي، ډېر عجیب پلانونه خلکو جوړوي، خو له آزادې ارادې سره استعمال شي د وجدان او د خلاقیت په نه موجودیت کې بعضې شیان رامنځته کېږي. زما مطلب د دې نه دا و چې موږ او تاسو خپلو مینهوالو دوستانو ته ووایو چې دا د لاندې عناصر هر یو په خپل ذات کې د مجموعي نتایجې نتیجې په رامنځته کېدو کې مهم رول لري. آخر کې وجدان ده، خو د مسؤلیت سره دا ډېر تاثیر لري. بله خبره دا ده چې د موږ هغه دننه سیستم چې د موږ عقل و خلاقیت و آزاده اراده متحرکه کوي، دغه بل سلاید ده چې موږ دغه سیستم کې مشکلات مخکې بل سلاید ته لاړ شو. موږ یو ډېر نږدې دوست غلام عثمان ایماني صاحب سلامونه یې وړاندې کړي او داسې پوره سلام چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیا یو پیغام هم لیکلی ده. ایمانی صاحب بسیار تشکر و علیکم السلام. گفته که الله متعال در قرآن کریم فرموده اگر انسان از عقل خود استفاده نمی کند از حیوان بدتر است. ایمانی صاحب ته زه خپل سلامونه او نیکې هیلې. واقعا عقل خو هغه خدایي په اصطلاح تحفه او نعمت ده چې د هغه په واسطه باندې دغه ټولې نورې برخې رڼا کېږي. دا تصور و خلاقیت و آزاده اراده استعمال او حتی د وجدان د قوت سبب کېږي. خو د عقل انکشاف هم مهم ده چې څنګه عقل په کومو شیانو باندې انکشاف کوي. دغه بنیادونه دي دلته. این سلاید هم سابقه دربارهش گپ زدیم و این یک مقدمه اصلا برای چیزی که ما میخوایم امروز، موضوع نوی که امروز سرش گپ میزنیم. یه سلاید برای ما نشان میده که چی چیز باعث میشه که ما یک عمل انجام بدیم، چی چیز باعث از اون میشه. اگر ما این سلاید در این سه سلاید ما نظر بگیریم، ما یک کار میکنیم، یک عمل انجام میدیم، یک اقدام میکنیم، یک رفتار میکنیم، از اون ما یک نتیجه، یک حاصل، یک پیامد برای ما میرسه. این حالی چی چیز باعثی امی عمل و اقدام ما میشه. ریسرچ که در این باره شده و تحقیقاتی که در این باره شده است که بسیاری اوقات عاطفه و هیجان و احساسات ما باعث از این میشه که ما یک کار کنیم. یک مثال بسیار ساده است که اگر من احساس گرسنگی کنم، از جای خود میخیزم میرم در آشپزخانه یک چیزی خوردنی پیدا میکنم میخورم. یعنی می اقدام ما، اما احساس گرسنگی باعث همین اقدام ما شده. یا مثلا ما با هیجان آمدیم و سر یک موضوع قهر هستیم، اعصاب ما بسیار خراب است، میریم با یک عمل دست میزنیم، یک نفر امرش جنگ میکنیم یا سیلی یا یک چیز دیگر. احیانا یگان وقت اگر مثلا ما بعضی چیزها را عملی کنیم، یک کار بکنیم، سر احساسات ما شاید تاثیر بکنه. مثلا آدم بسیار خسته می باشه، بره یک سپورت کنه، ورزش کنه، بدنم تازه میشه، احساساتم آرام میشه، تازه میشه. به اون رقم دیگه یک حلقه درونی در اینجا است که حلقه بین احساسات و عمل یک سر دیگه تاثیر میکنه. اما عموما احساسات و عاطفه و چیزای ما سبب اصلی از او اما پندار و فکر ماست. یعنی چیزهایی که بنیادی که اصلی از پندار و فکر است که بله، باعث هیجان و احساسات میشه. اگر ما مثلا فکر ما اینطور است، به طور مثال ما فکر ما اینطور است که امروز سر مردم فلسطین ظلم میشه و کسی که ظالم است ما اونا رو بد میگیم، اما احساسات بد ما طرف مقابل است. اما اگر از اون طرف ما ببینیم، از طرف مقابل ما ببینیم، اونا میگه که فلسطینیا
اینی طور کار کرده در حق ما قربانی شدیم، مظلوم هستیم و این کار که ما میکنیم از خود دفاع میکنیم. این طرز فکر کل معادله را تغییر میده، احساسات را تغییر میده. این احساسات مردمی که طرف مقابل فلسطینیا قرار داره، اونا به یک قسم احساس میکنه، عمل میکنه و طرفدارای فلسطینیا به دیگه قسم. برای که طرز دید و طرز فکر در اوجا یک اثر عمومی داره. و در عقب فکر و پندار و تصور باز پایانتر باورها و عقیده و نمونه ها و نقشه است که اونجا جابجا شده در ذهن. بله. و اگر مثال ما پیش بیاریم، مثلا مسلمان ها به یک هستند که یک تعداد مردم که در مقابل خداوند بغاوت کرده بود، خداوند اونا را جزا داده و ملعون ساخته. فکر ما به مرقم است، احساسات ما و عمل را که انجام میتیم کلش از موجه سرچشمه گرفته. یا مثلا عقیده ما است که باور ما است که افغانستان در یک منطقه جغرافیایی قرار داره که دورش کلش دشمن است. پاکستان دشمن ماست، ایران دشمن ماست، اتحاد شوروی که بود دشمن ماست، چین کمونیست است دشمن ماست. یک باور است که ما داریم و طرز افکار ما و احساسات و کل چیزای ما را چی میکنه. اما اگر ما یک باور داشته باشیم که علاوه بر اینکه که ما در یک جغرافیای بسیار سخت قرار داریم، اما اگر ما کوشش کنیم این دشمنی ها را به دوستی تبدیل کرده میتونیم. باز کل فکر ما و احساسات ما و اعمال ما تغییر میخورن از این یک باور تغییر بخورن. به این معنی که اگر ما میخوایم که اقدامات و رفتارهای ما تغییر بخوره، در کجا باید کار شود، بالای چی چیزا کار شود؟ بناهن همی تعلیم و تربیه و محتویات تعلیم و تربیه، چیزایی که در او ما میخوانیم، یعنی در مدرسه، در مکتب، در پوانتون، اگر او چیزها موضوعاتی را در بر نداشته باشه که بالاخره ما عملکردهای مثبت و صلح‌آمیز و تعمیری را ترمیم به اصطلاح به وجود بیاریم، معنی از این داره که بعضی چیزها را نداریم. یا مثلا شما همیشه یاد میکنید که افغانستان تاریخ 5000 ساله تورزنی را در تور شمشیر و به اصطلاح آل خود تفنگ و توپ و طیاره و دیگه چیزا را از دیگه مردم میخریم، از ما هم نیست مگر ما در استعمالش باورها و نمونه های خود داریم از سابق. بنان عملکردهای ما اکثرا با زور و با خشونت و با هیجان و با یک نوع قهر و غصه همراه می باشد. این منشیش در عمیق جایا است فکر می کنم. باورهای ما نتیجه محیطی که ما زندگی میکنیم و طرز تربیه و تعلیم که ما دیدیم و تجربه زندگی ما باعث میشه که ما باورها و عقیده یا نمونه زندگی یا طرز دید ما یا جهان بینی ما را تشکیل میده که چه قسم ما دنیا را ببینیم. از این سه چیز میشه. این حال ما میخوایم پس بیایم به چی عمل و اقدام و رفتاری که ما کردیم و از یک نتیجه میده، کل از یک تجربه است و این تجربه پس میه همین حلقه را تکمیل میکنه. یعنی جزء محیط میشه و عمل کرد جزء محیط میشه، جزء چیز آموزش ما میشه که چی آموختیم از اون تجربه، جزء کلتور میشه، جزء عادتهای اجتماعی میشه. این حال اگر ما راضی نیستیم از این پیامده که ما به دست آوردیم نتیجه outcome ما داریم، اگر از این راضی نیستیم، بهترین طریقش است که ما یا تربیه و تعلیم خود تغییر بدیم یا محیط خود زیر کنترل بیاریم تغییر بدیم و تجربه نو
به وجود بیاریم که کل همین سلسله را میتونه تغییر بده و بالاخره نتیجه درست‌تر از او به دست بیاریم. خب دورانه صاحب اینجا یک سوال است یا پوښتنه ده دلته. اوس خو زموږ په ټولنه کې یا په یوه ټولنه کې له وړکي ماشوم نه نیولې تر شپېته کلنه او یا کلنه پورې خلک موجود دي. اوس که چېرې دا کټګوري کړو چې تر 15 کلنه پورې یو کټګوري کې له 15 نه وروسته چې لږ فکر کوي تر 40 کلنه پورې چې دا دوره د عملو د اقدامو د رفتارونو داسې یا کړنې او عادتونه دي. نو آیا بدلون که چېرې غواړو هغه دلخواه بدلون رامنځته شي د دې نفوس که چېرې د سن په لحاظ باندې په یو محور باندې کېږدو ماشومان نو ته د تربیتي کوم پروګرامونه په محیط کې راشي لویان هم ضرورت د دې لري ځکه اوس فعال په عملکرد کې موجود دي. ځینې خلک د جنګ لپاره بیا ځانونه برابروي، ځینې خلک شکایتونه کوي، ځینې خلک ملامتۍ واردوي، ځینې خلک قدرت لري اوس په خپل مقام و صلاحیت کې دي. آیا د دوی دپاره هم ضرورت داسې که چېرې غواړي چې آوټکم یا نتیجه یا حاصل بهتره شي صحیح اقدامات رامنځته شي؟ د صحیح اقداماتو لپاره دغه درې حلقې چې دا هم د محیط نه د باندې نه دي چې یو څه خو د انسان د دننه محیط او هغه له د باندې نه اثر اخلي. امکان لري چې دا شیانو ته توجه وکړي یا توجه وشي؟ نه تنها امکان لري، دا یو ضرورت ده چې باید وشي. په هغه فارسي کې یو متل موږ لرو چې از گهواره تا گور دانش بیاموز. په عربي کې متل ده په دغه باندې من المهد الى اللحد، په علم چې وګرځئ حتی په چین کې مې چې وګرځئ. نو دغه یو ډېر مهم ده. دغه زده کړه له کوچنیوالي نه د ولادت نه تر مرګ پورې دوام لري. موږ باید یو شی زده کړو هره ورځ. دا یو د اړتیاو نه ده چې بیا موږ په دغه اړتیاو کې چې راسو د اړتیاو د بنسټیزو اړتیاو په سلسله کې دا هم ده چې موږ باید د دې احساس وکړو چې موږ وده کوو او نوي شیان زده کوو. نو ډېر مهم ده. دغه یو سلاید ده لکه یو فورمول داسې ده. دغه سلاید د موږ جهانبیني تشکیلوي. موږ دنیا ته په څه رقم سره ګورو د دغه جینه پیدا کېږي. او د دې بله نتیجه هم دا ده چې لودین صاحب که زه او ته دواړه ځان مقایسه کړو یا مثلا ایماني صاحب چې د موږ سره دلته په غوږ یې نیولی ده، د موږ دواړو هغه محیط کې چې دوی سوي یو د بل سره فرق لري، هغه تعلیم او تربیت چې موږ لیدلی د یو د بل سره فرق لري، او هغه تجربه د ژوند د موږ یو د بل سره فرق لري. په دغه رقم سره دغه 8,000 میلیونه خلک په دنیا کې چې موجود دي ټول 2 نفر په عین رقم تعلیم او تربیه، په عین رقم محیط او په عین رقم تجربه د ژوند نه لري، یو د بل سره فرق لري. نو زه دې نتیجې ته رسېږم چې دغه د تا جهانبیني او د تا طرز دید او د تا د واقعیت حلقه د ما له حلقې نه جګه ده او نه ټیټه ده. باید په عین اندازه باندې د تا د واقعیت حلقې ته هم احترام وشي چې زه غواړم د ځان د ما حلقې ته وشي. دا په خپله دغه یو طرز دید په خپله یو نرم مهارت ده. په حساب هغه دننه فطرت وجودي د انسان هغه دننه وجود چې ورنه جوړ ده، که هغه مطلب له روح و نفس و ذهن و زړه و احساسات و باورونه دي، هغه یو چوکاټ دی هر چا سته. په نظر چاپېریال ته په هغه چوکاټ کې مختلف شیان جای په جای سوي له دې کبله د ټولو انسانانو یو د بل سره یو څه توپیر لري. بناهن دغه چوکاټ من حیث چوکاټ اړتیا دې ته لور سو انسانان دا یو قبول کړي چې د هر چا یو طرز دید شته، خو د عملکرد په نتیجه یا د اقداماتو یا رفتارونو کې دا معلومیږي، ځان معلومیږي او هغه نتایج چې لاسته راځي هغه خپله ښیي چې دننه څه شی موجود دی. رښتیا از طرف دیگه اگه ببینیم ما یک چیز پختنی را اگه ما مد نظر بگیریم،
که محیط سر از چی قسم تاثیر میکنه. اگر یک چیز پختنی باشه مواد اساسیش به طور مثال مثلا گوشت یا کچالو یک چیز دیگه این داو انداختیم و جوشت کردیم و پخته شد، اما محیط مثلا که چه قسم مساله جات در روی مندازیم. اگر نمکش زیاد شود یک قسم مزه میده، اگر مرچش زیاد شود دیگه قسم، اگر نمک نداشته باشه دیگه چیز نتیجه میده، اگر مرچش نداشته باشه دیگه چیز، یا مثلا رقم چیزا را که دو علاوه کنی تغییر میخوره. محیط هم سر امو فطرت ما اینمی تو یک تاثیر داره. یعنی آشپزخانه هم یک جایی هست که در اونجا یک چیزی پختنی پخته میشه، آخر نتیجهش که در کاسه میه و او را بالاخره کسی نوشیجان میکنه، نتیجهش اونجا معلوم میشه که چی رقم است. و اگر نتیجهش خوب نبود، نمکش کم بود، باید نمک دو علاوه کنی. اگر مرچش کم بود باید چی کنی؟ مرچ علاوه کنی، یک چیز دیگه. یعنی حتی سوخته باشه و قابل خوردن هم نیست یگان وقت. و به هر صورتش به یک مثال است، به این معنی که اگر در یک جامعه نتیجه حاصل و اقدامات مطلوب نبود و او جامعه در فقر و در بیچارگی و در کشمکش داخلی مشغول بود، دوامدار در سطح احتیاجی زندگی میکرد، اگر ما میخوایم که ریشه هایش پیدا کنیم میریم در امی قسمت، جایش همینجاست. اگر ما میخوایم تغییر به وجود بیاریم، پیشتر گفتیم که نتیجه میره جزء محیط میشه. اگر این نتایج دوامدار تاریخی مسلسل به شکل از اشکال در محیط داخل شده و محیط نادرست ساخته، محیط برای زندگی نامساعد ساخته، مثل که افغانستان اگر متاسفانه اگر حالی بگیم مردمش اکثر رو به گریز است، اکثر جوانا. چرا؟ نتایج و حاصل کارهایی که با این محیط علاوه شده اکثرا دلخواه بعضی مردم نبوده. بنا اگر میخوایم که تغییرات به وجود بیاریم، در همون محیط باید محیطی که تربیه و تعلیم و تجربه را که پندارها و عقاید و احساسات طوری بسازه که عملکردها و اقدامات مساعد و مطلوبه در محیط به وجود بیاره تا محیط هم تغییر بخوره. ضرورت ما در محیط هم تدریجی است. ما میخوایم با سلاید دیگه خود مراجعه کنیم و اوجا دربارش گپ بزنیم. دغه موضوع ډېره مهمه ده. اوس موږ اصلي موضوع ته راځو. هغه دا ده چې دغه ضروریات چې موږ وویلې چې احساسات پیدا کوي، ضروریات چې موږ محرک دي د موږ د اقداماتو د رفتار او د کردار لپاره، دا په غرب کې خلکو ډېر مطالعه کړي دي. اصول اصلا د شرقي فلسفې نه راغلی، اصول په اسلامي ادبیاتو کې موجود ده، اصول په بودایی ادبیاتو کې موجود ده، په هندي ادبیاتو کې موجود ده، اما هلته دومره توجه نه ده ورته سوې ده که په غرب کې چې ورته سوې ده. یعنی مطلب له دې نه دا ده چې انسان چې کوم رفتار او عملکرد کوي، د هغه شاته خو دا باورونه او دا شیان دي او د هغه په عمق کې څه شي دي چې هغه د انسان اصلي ضرورتونه دي. تاسو مخکې د اوبو مثال ورکړه، که چېرې یو د ما وجود تنده احساس کړي نو زه ځم غواړم اوبه وچښم. که چېرې ته صحي اوبه نه لرې یا اوبه نه وي موجود، یا هلته تا اوبه یو ذخیره کړي، یو بل څوک ډېر خلک تنده لري هغه اوبو سره مخامخ شوي، هغه اوبه یې د تا نه وړي چښلي که نه، خو ته مجبور یې چې هغه چا چې چښلي دي د هغه سره په جنجال اخته شي مثلا. یعنی اوبه یو عادي شی ده، خو کله چې منابع کمې یا صحي نه وي نور جنجالونه رامنځته کېږي. نو دغه جمله کې یو نفر په نوم د ابراهام مازلو ده، هغه وایي چې دغه د موږ ضرورتونه داسې په تدریجي ډول باندې په مخ ځي، او تر څو چې هغه د لاندې ضرورتونه پوره سوي نه وي، هغه نور ضرورتونه موږ نسو حس کولی. اوس یو دوه درې هغه که ووایو دا موضوع به لږ زره واضح شي. نو اوله ضرورت د موږ طبیعي او بدني ضرورت، یعنی د ژوند د بقا لپاره.
د ژوند د بقا لپاره د موږ دغه ضرورت دی هغه هوا ده، اوبه، خوراک، پوشاک، خوب، جنسي اړتیاوې او داسې نور شیان دي. که دغه شیان نه وي ترسره شوي، موږ په دې باندې فکر نه کوو چې موږ باید دکتورا ولرو، موږ په دې باندې فکر نه کوو چې پوهنتون ته لاړ شو، موږ په دې باندې فکر نه کوو چې موټر ولرو یا څه. اول دغه شیان ضرور دي. تر څو چې دغه شیان ترسره شوي نه وي، لکه هغه د رادار په پرده باندې سړی ورته ګوري، دا نور ضرورتونه د رادار له پردې نه د باندې دي، موږ یې نشو حس کولی. دا سروایول نیډز. هر وخت چې دغه شیان پوره سول، موږ یقین پیدا کړي چې اوس هوا هم شته، اوبه هم شته، خوراک هم شته، پوشاک هم لرو، خوب ته هم وخت لرو، جنسي اړتیاوې هم ترسره شوي، بعد له هغه نه بیا موږ حس د دې کوو چې اوس باید موږ سلامتیا ولرو، حفاظت ولرو، سیکیوریټي نیډز، امنیت باید موږ ته موجود وي. تر هغه وخته پورې چې دغه طبیعي شیان نه دي، په هغه امنیت او حفاظت پسې هم څوک نه ګرځي. ما په زړه کېږي چې په بیروت کې جنګ و، په بیروت کې چې جنګ و، پیدو به چې بمونه راځي د بلې خوا نه او معلوم نه ده چې په کوم ځای کې الوزي. په سر د هغه به موږ تلو، هره ورځ د نانوایي مخې ته به لاین ولاړ و، 100-200 نفر، موږ ته به یې 3 دغه پیته برېډ چې دلته ورته وایي، دا پیته عربي ټکلې، 3 ټکلې موږ ته راشن راکوو د ورځې. موږ به هلته ولاړ وو 1 ساعت 1.5 ساعت، کله کله به د هوا ګولې هم تېرې شوې، کله به ډزونه هم کېدل، اما خلک به هلې ته ولاړ وو، د هغو نه نه ډارېدل، ځکه دغه ضروري شیان وو. او په دې کې هېڅ هم چورت نه وایي چې پوهنتون تړلی، مکتب تړلی دی، جنکۍ مکتب ته نشي تللی، وړکي مکتب ته نشي تللی، موټر نه ځي، دغو شیانو پسې چا فکر نه کوو. فکر بس په دې و چې څه رقم سره لاړ شي او هغه 3 ټکلې راوړي، د خپل اولاد لپاره ډوډۍ ورکړي. بعد له دې چې هغه شي، بیا بعد له هغه نه په سلامتي او په حفاظت او په امنیت او په دغو شیانو پسې ګرځي. نظم، قانون، حدود، ثبات، دغه شیان یو ضرورت پیدا شي. نو که دا د لاندې ضرورتونو ته منابع او دا شیان نه وي، بیا نو د نظم و قانون او د حدودو د ثبات تطبیق غیر منطقي غوندې هم راځي. غیر منطقي هم ده، او قانون جوړ شوی او حالت دغسې حالت ته راسي چې هغه بدني او طبیعي ضرورت اولویت پیدا کړي، په قانون پسې څوک نه ګرځي. یعنې قانون خو بیا نو ذاتي قانون خو معنا نه لري، معنا نه پیدا کوي. نو په دې معنا چې دا د حفظ د سلامتي او د امنیت دپاره اول درجه لاندې د انسان د وجود هغه د ژوند ضرورتونه اساسي دي، د ژوند د بقا ضرورتونه اول دي، هغه اول دي. خو که چېرې د ژوند د بقا د ضرورتونو مخنیوی وشي، یا مثلا څوک په دې باندې غواړي چې تسلط پیدا کړي او نور محروم کړي، نو لوی جنجالونه هم رامنځته کېږي. جنګ تېرېږي. دا قانون د دې لپاره چې خلک جنګ ونه کړي، اما چې هغسې حالت ته راسي، ځي خلک وږي په بل کور حمله کوي، هلته تاسې هم چې لرئ د خوراک که نه، زموږ سره یې شریک کړئ. دغسې یو حالت منځته راځي. دا ډېر بنسټیز ضرورتونه دي. نو د نظم و ثبات او د قانون د تطبیق لپاره که هر څوک هغه ادارې چې دا تطبیقوي، هغه باید په دې باندې پوه وي چې د لاندې د هغه کسان چې دوی غواړي په هغوی کې نظم و قانون رعایت کړي، دغه اساسي طبیعي ضرورتونو ته هغوی توجه کړې که نه، که نه کوي یا ورسره که غفلت وکړي او بیا هم د خلکو نه نظم و امنیت او حفاظت غواړي، دا به لږ ورته ستونزمنه وي، غیر منطقي او دا به نو دې کبله پکار ده چې هغه قانون چې پاس ده، داسې قانون هم وي چې د انسانانو طبیعي ضرورتونو ته توجه وشي. توجه باید شوي وي. او باید له هغه نه بیا خلک حس کولی شي چې ښه راځي قانون راوړو، تطبیق یې کړو. له هغه نه مخکې هېڅ معنا نه لري قانون راسي چې تطبیق شي. که دغه ضرورتهای طبیعي و
بدنی و برای بقای انسان تا که او برآورده نشه هیچ چیزای دیگه هیچ حس نمیکنه که یک ضرورت است یا نیست، هیچ در فکر آدم نمیاد. وقتی که ما همی ضرورت امنیت و سلامتی و حفاظت و چیزا برآورده شد، بعد از ما حس میکنیم که حال ما یک ضرورت دیگه هم داریم و او ضرورت عزیز که ما اگر تعلقی او عاطفی ضرورتونه دی مینه موږ باید د انسان په قسم باندې یو بل سره احساسات ولرو، عاطفه ولرو. we love each other. ارتباطات اجتماعی با یکدیگر، علاقه و دوستی و دغه ته ضرورت ده. نو دا دغه کې ودرېد سلاید ته ورنږدې بیا هغه کورنۍ دلته بیا د کورنۍ هغه دلته راځي. هغه پخوانۍ دایرې په زړه دي اول ځان ده که نه، دغه ضرورتونه د ځان لپاره باید لیدې چې د ځان لپاره ضرورتونه تضمین شول، بیا کورنۍ، مینه، اړیکې، کار، ټولنه، دغه شیان راځي چې او دغو ته هم ضرورت ده. انسان یک حیوان اجتماعی است، باید په اجتماع کې ژوند وکړي. اما که لوږه او دا شیان یې په اجتماع پسې هم څوک نه ګرځي، اول ځي څه رقم سره یو شی پیدا کړي. حتی خلک دا اوس جنګو کې خلک داسې اعلانونه کوي چې کلي واښه خوړلي دغسې حالت ته راځي. نو دغه love and belonging، دغه ضرورت ابراهام مازلو ورته ویلي friendship، family، intimacy، sense of connection، یو اړیکې ارتباط ولري، دا بیا یو ضرورت پیدا کېږي. او که دغه نور دوه شیان تضمین شوي، دغه ضرورت که بیا تضمین نشي، بیا خلک ډپریشن ته ځي، خلک بیا مشکلات ورته پیدا کېږي، بل رقم نور مشکلات ورته پیدا کېږي. دغه برآورده سول بیا بله مرحله، بله درجه د ضرورتونه منځته راځي، هغه د نوم او عزت، سلف استیم ضرورتونه ورته پیدا کېږي. په رقم سره اچیومنټس، لاسته راوړنې، اکامپلیشمنټس، مقام، شهرت، حیثیت، ازادي، مسؤلیت، دغه شیان بیا ضرورت پیدا کېږي. واقعا دا ډېر اساسي خبرې دي چې د ټولنې موږ او تاسو په اول سلاید کې د محتاجي د مرحلې خصوصیات دلته ځان ښیي، همدارنګه د خودکفایي د مرحلې او بالاخره د سلام او فلاح دورې ته داخلېدل. نو کومه ټولنه چې د خپلو ابتدایي طبیعي بدني او ځاني اړتیاو کې راګیر وي او یا احساسات او باورونه یې له همغږي نه متحرک کېږي، نو له هغه نه د مینې او د عزت او د مقام او د دې توقع یا له نورو سره د تعلق او د اړیکو ته توجه کول دا لږ ستونزمن کېږي. بیا نو چې منځ خو داسې کېږي چې ټولنه کې یو تعداد خلک په دغه لاندې هغې کې وي، د خپل ځان لپاره ماړۍ نشي پیدا کولی، کور نه لري، بې کوره وي او هغه اساسي ضرورت یې د لاندې بنسټي ضرورت یې نه ایسي وي. او یو تعداد خلک په عین ټولنه کې په ازادي او دیموکراسي پسې ګرځي، ګیز په تیاره کې دوبۍ ته لاړ شي، مازدیګر بېرته راشي، هلته په رستورانت کې ماړۍ وخوري. د هغو ضرورت فرق لري نسبت له هغو خلکو نه. په دغسې ټولنه کې ثبات هم نه راځي، امنیت هم نه راځي. نو که د ټولنې اکثریت خلک په دې لاندې طبقې د ضرورتونو کې اخته وي او یو کم شمېر خلک بالاخره بس په د نوم او د عزت لپاره په خپلو رقابتونو کې اخته وي او هغه رقابتونه هم د تا خبره چکرې وي، غټ مجلل کورونه یي، په دوبۍ کې چکر وه، په دنیا ته ده او شاوخوا ده، او بالاخره هم په همدې بېچاره خلکو باندې نور هم فشار واردوه. او زه داسې وایم چې که چېرې ثروت یا سیستم داسې چې ثروت او د انساني ضرورتونو یا اړتیاو هغه منابع
له اړمنو نه د هغو خلکو لور ته رواني چې هغلته اړتیا نشته ورته، نو دې که به د دې ټولنې ترمنځ به اړیکې څنګه وي؟ یعنې او که چېرته ټولنه متوازن پرمختګ وکړي، موږ په یو سلاید کې ښودلي وو چې یا ټولنه داسې حالت لري لکه دغه هرم، او هغه د فقر خط په داسې ځای کې وي چې اکثریت د فقر د خط لاندې وي او یو اقلیت د فقر د خط نه پاس وي، په هغه ټولنه کې ثبات نه وي. اما که چېرته بیا موږ هغه شکل جوړ کړی وو چې داسې هغه شکل ټولنه داسې دوام وکړي، په هغې کې بیا ثبات پیدا کېږي، ځکه هغه خلک چې د فقر په حالت کې ډېر کم وي او هغه نور خلک چې متوسط ژوند لري یا ښه ژوند لري، کولی شي د هغو سره کومک وکړي، لاس یې ونیسي. یعنې سیاسي ثبات او قانوني ثبات د ټولنې د طبیعي اړتیاو سره نږدې اړیکې لري. که چیرې یو ټولنه کې غواړو یا ولسونه یا مسؤلین غواړي چې سیاسي ثبات راسي، نو معیشتي ثبات ته کار کول ډېر پکار دي او بل داسې یو متوازن انکشاف چې تفاوت هلته ډېر رامنځته نه شي، چې مسؤلین یا صلاحیت والا خلک ټولو امتیازاتو نه برخمني او اکثریت د خلکو په فقر و بیچارګي کې د ابتدایي او طبیعي ضرورتونو ته لاس په ګریوان او په مشکلاتو کې اخته یي، مریضي، په اصطلاح کم ځواکي او خوراکي مواد نه رسېدل، بیکاري، دا مشکلات رامنځته کوي. هلته بیا نو د تعلق او د اړیکو د دې دواړو طبقو ترمنځ اړیکې متعادلې نه وي، نو توازن موجود نه او ژبه فرق لري. هغه خلک چې د دوی ضرورتونه د نوم او عزت په مرحله کې دوی په یوه ژبه خبرې کوي، او هغه خلک چې طبیعي او بدني ضرورت یې لا نه وي پوره شوي، هغه په بله ژبه خبرې کوي. دغه ټول اختلافونه د دغسې حالت نه پیدا کېږي، او هغه خلک چې چارواکي دي، مسؤلین دي، که په دغو شیانو باندې پوه وي، نو د ټولنې د ثبات لپاره پلان کولی شي چې اول په کومو ځایو کې دوی خپل فوکس ولري او هغه ضرورتونه داسې متوازن برآورده کړي، ورو ورو باندې ټوله ټولنه مخ لاړه شي. نو دغه د نوم او عزت ضرورت چې شول، بعد له هغه نه بل ضرورت د ذاتي بشپړتیا، یعنې څورته سلف اکچوالایزیشن په انګلیسي باندې دغه نفر چې استعمال کړی هغه لغت، او هغه دا ده چې ذاتي وده، ارضای نفس، بشپړتیا د ځان نه دی قانع وي، د ځان نه راضي وي چې والا خدای پاک ماته دغه شیان راکړي وو او د هغو نه مې ښه استفاده وکړه، داسې شیان ما لاسته راوړستل. یعنې دا ذاتي سکون او اطمینان او بیا د ځان د شخصي ضرورتونو نه تقریبا وتلی غواړي چې له نورو سره مرسته وکړي. دغه ساحه کې لا هغه ته نه دي رسېدلي. یعنې ابراهام مازلو چې خپل ضرورتونه په دغه ځای کې خلاص کړي وو، بیا دی چې بیخي تقاعد یې کړی وو او ذاتي مړ کېده، په هغه وخت کې دی دې ته متوجه شي نه ولا دغه اخري مرحله نه ده. اخري مرحله یې دغه ده چې له ځانه وړاندې ضرورت، زه خو اوس ځان مې کامل کړ، تکمیل څه شي مې چې غوښتل لاسته مې راوړل، بعد له هغه نه یو ضرورت ورته پیدا کېږي، او هغه ضرورت دا ده چې د نورو ته خدمت او مرسته وکړي. دا ډېره عجیبه غوندې خبره ده چې که چیرې څوک غواړي چې نورو ته خدمت وکړي یا د خدمت جوګه سي او دا خپل ټول استعداد نورو ته د خدمت لپاره وقف سي، که چیرې اکثره زمامداران یا څوک چې صلاحیتونه سیاسي و اجتماعي یا زعامتي لري، دغه ځای کې زه لږ غواړم چې لږ سره د دوستانو که چیرې دی ذهنا او جسما داسې مایند سیټ او هغه واقعیت حلقه یې داسې وي چې
دغه د لاندې سره د لاندې د طبیعي ضرورتونو لوږ او تنده کې مشغوله شي او صلاحیت او مقام یې دومره لوړ جي کي، نو زه داسې فکر کوم چې د هغه اکثره تېرې ادارو کې داسې خلک موجود وو چې تر اخره مقام، قدرت، پیسې او دا شیان غوښتل. دغسې خلک د خدمت لپاره یې نه غواړي، ځکه هغې مرحلې ته نه دي رسېدلي. دوی فکر کوي چې د دغه قدرت نه به د دوی نوم او د عزت ضرورت راسي، یا به تعلقي او مینه ییز ضرورت به یې برآورده سي، یا به ذاتي بشپړتیا آمادې هغې مرحلې ته لا نه دي رسېدلي چې دوی وکولی سي ټولنې ته خدمت وکړي. دا په قسم د وسیله خدمت نورو ته یا وسیله ده او یا مقصد ده یا هدف ده. که هدف وي چې رسېدلی یې هغې مرحلې ته چې د ځان نه د باندې هغه وکړي، او که په قسم د وسیلې استعمالوي چې د خپل ځاني ضرورتونه ترسره کړي، دا دواړه یو د بل سره فرق لري. هغه بنیات چې ورته وایي چې الاعمال بنیات، انما الاعمال بالنیات. نو دا ډېر اساسي موضوع ده چې د ټولنې د انکشاف په اړه په پلانګذاري کې یا د یو لویو ستراتیژیکو پلانونو ته هم مرسته کوي په دې کې چې څنګه د یو ټولنې متوازن انکشاف رامنځته شي چې ټولنه بالاخره ټول افراد د عزت او درناوي نه برخوردار وي او په هغه کې تعاون او یو د بل سره همکاري موجوده سي او د نورو لپاره د خدمت روحیه هلته قوي سي. دا مهمې خبرې دي. یعنې دغه مرحله د مقام، شهرت، حیثیت، ازادي، مسؤلیت، دغه د ایګو په ساحه کې دي. ایګو نه چې پاس ورتېر سي، بعد له هغه نه بیا د نورو سره مرسته کول او خدمت او دغه کېږي. دغه ما ته چې همیشه موږ ویلي دي چې راځئ په افغانستان کې داسې نظام راسي چې هم عادل وي، هم معتدل وي، هم خادم وي. د هغه لپاره داسې ټولنه ضرورت ده چې یعنې هغه چارواکي د دغو مرحلو نه تېر سوي او هغه د ځانه د وړاندې ضرورت لري چې نورو ته خدمت وکړي. موږ او تاسو تېر پروګرام کې د مدینې ماډل نه خبرې کړې وې چې هلته که چېرې وکتل شي چې هلته د ابتدایي ضرورتونو دپاره څه بندوبست وشو، څنګه یا مثلا د دې دپاره چې اړیکې رامنځته شي، تعلقات او مینه رامنځته شي، هلته څومره مسایل رامنځته شول. دغه یو هغه و چې هغه په فردي ډول باندې د انسان مسؤلیت د مدینې په ماډل کې اول دا و چې ځان روزنه وکړي، مادي او معنوي وده، یعنې له دغو مرحلو نه تېر شي. او حتی هلته داسې هم و چې هغه ترجیح به یې ورکوله چې که چېرې له ما نه یو څوک لږ زیات وږی ده، باید زه د خپل خوراک یا د ورسره نیمایي کړمه یا یې مثلا ورسره شریک کړمه چې تر څو هغه ابتدایي ضرورتونه د ټولو پوره شي. چې راځي دغه دوهم هغې دا و چې خپله کورنۍ روزنه، مادي او معنوي وده، سواد، تعلیم او تربیه، اقتصادي او مالي فعالیت او په مدني چارو کې ګډون او مسؤلیت. دغه مدني چارو کې ټول د ټولنې لپاره، یعنې دغې مرحلې ته رسېدلي چې هغه د ما خپل ضرورت سوي دي، اوس زه کولی شم د نورو سره چون ایستاده ای دست افتاده گیر یقه مرحله ته رسیږي. و دغه شیان مهم دي. د ما په نظر باندې موږ نن په کافي اندازه شیان وړاندې کړل چې دوستان په هغه باندې فکر وکړي، د خپل ځان، د خپلې کورنۍ، د خپل ګروپ، ټولنې، ولایت، ولسوالۍ، قام، په هر ځای کې چې وي چې دوی هغه لري، د
دغه نه استفاده وکړي. زه به یو بل سلاید هم د مدینې ماډل کې چې موږ ویلي وو دلته به یې ښکاره کړم چې دوستان خبر شي. او هغه موږ وویلې چې داسې 3 دایرې دي. اوله دایره د ځان کنټرول ده چې موږ ځان توجه وکړو او یوازینی شی چې موږ کنټرول کولی شو موږ خپل ځان ده. بیا کورنۍ موږ مدیریت کولی شو او په ټولنه کې نفوذ پیدا کولی شو. نو په دغه اساس باندې تر څو چې دغه ضرورتونه چې موږ نن بحث پرې وکړو دغه ضرورتو باندې کار ونشي او دغه ضرورتونه برآورده نشي دغسې یو کار هم مشکل ده چې وکړی شي. او د ځان د کنټرول او ارادې دپاره هم داسې له ځانه خبرتیا چې موږ تاسو ویلو چې د ځانه خبرتیا پکار ده او بل د ځاني کتنه چې د موږ ډېر عادت نه ده که نه چې موږ اکثره په ټولنو کې ګورو چې ځینې کارونه له موږ نه مخ سر وهي چې هغه سبب د دې کېږي چې ځان او نورو ته خطر یا زیان ورسېږي. یا تاسو د تعلیم و تربیې خبر وکړه، آیا د دغه مسایلو نه خبرتیا لپاره تعلیم و تربیه پکار ده که نه؟ یا په تعلیم و تربیه کې د دغو شیانو د دغو محتویاتو شاملول یا په هغه خبرې کول پکار دي که نه دي پکار؟ ما په نظر خو ضروري دي. یعنې دا یو ټولنیزه اړتیا ده. د اړتیاونه ده چې هغه تعلیمي نصاب دغسې شیان شامل وي او خلک چې د 12 صنف نه خلاص وي په دغو شیانو باندې پوه وي. نو حتی که پوهنتون ته ولاړ نشي په دغسې اصولي شیانو باندې دوی خپله پوهه ولري او استعمالولی شي خپل ژوند کې. نو له دې نه داسې معلومیږي چې هغه کارونه چې موږ کوو دا سنجولی چې دا ولې کوو، یو عمل چې اجرا کېږي د هغه شاته عواملو باندې پوهېږو چې دا کار د څه دپاره کېږي. د دې لپاره چې دغه ضرورتونه شي برآورده شي موږ دا کار کوو. د غیبتو، شکایتو، ملامتولو، د نورو ملامتول او د کینه، حسد، بغض، توقعات او دا شیان هم تقریبا په همدغو محدودو کې را شاملېږي که نه؟ دا را شاملېږي. موږ چې د یو نفر غیبت کوو که موږ دلته یو او هغه نفر هم دلته یي موږ یې څه غیبت وکړو یا بد یې ووایو موږ دی راټیټ کړو، ځان جګ په ذهني توګه موږ غواړو چې ځان جګ وښیو. د یو غوندې خصوصیت دا ده چې بل باید کته یي او د دې لپاره چې بل ذهنا موږ هغه خو کته کوی نه شو، خو موږ خپل ذهن کې یو نوع ځان ته سکون یا کاذب سکون ورکوي چې تر څو ځان صحیح وګڼو بل غلط وګڼو یا بل ملامت وګڼو خپل ځان سلامت وګڼو. یک علت دیگه هم است که یکی از استادای ما میگه ما وقتی که یکی با همراه دیگه مساویستیم از ما یک اشتباه میشه ما در مقابل اون نفر یک جرم میکنیم، یک سن وی کمیت سن یک جرم از پیش ما صورت میگیره ما به اینجا میرسیم از او کده پایین میباشیم. نه برای که ما در اینجا نمانیم ما باید سری اون نفر انتقاد کنیم بدش بگویم و تا که او را پایین بیاریم. به این معنا که جامعه به طرف بالایی و خود شکوفایی نمیرسه دیگه، پایان میره. پایین میره. باید همیشه یک انرژی باشه که بالا نگاهش کنه. در غیر از اون تو پایین آمده میره. و جوامعی که در سطح محتاجی به شکل دوامدار اونجا گیر ماندن یا به اصطلاح در اونجا عقب نگهداری شده باشه یا عقب مانده به اصطلاح باشه، معنای زیر داره که در امو جامعه همین چیزا بسیار زیاد صورت میگیره واقع میشه. یعنی انرژی رشد اونجا به یک نوع معنی مواجه است و انرژی که وجود داره نگاه میشه. انرژی که وجود داره برای غلط میره. برای که مثلا انرژی ما دارم برای که ما خدا پیش ببرم و یک چیز نو یاد بگیرم و پیشرفت کنم
دیگه کس از لنگش میگیرم پایین میارم، انرژی داده او مصرف. خب وقتی که او احساس کنه که ما را نمیگذاره به سوی پیشرفت، او خو موضوع را به مخالفت میکشانه، یعنی مخالفت. و مردمی که در مخالفت دوامدار گیر مانده باشند و مهارت‌های حل اختلاف هم در اونجا وجود نداشته باشند، و منجر به جنگ و کشمکش‌های مختلف و تشدد میشه. دودین صاحب د موږ وخت هم پوره ده. زه فکر کوم نن په کافي اندازه معلومات وړاندې کړه دوستانو ته، او ډیره مننه. ایمانی صاحب نور شیان هم ویل، یو ځای لیکلي اگر گفتار و عمل ما یکی باشد هیچ مشکلی به وجود نخواهد بود. بل جای لیکلی اگر ما من حیث یک مؤمن عمل کنیم هیچ مشکل وجود نخواهد داشت. راستی هم است این چیزایی که ما گفتیم کلش ما را به طرف میبره که ما یک مؤمن درست باشیم. واقعا چیزای خوبی را فرمودن، اما موضوع عمل که ما نتایج میبینیم در جوامعی که اقرار به ایمان و با اعمال بسیار خوب میکنن، نتیجه را اونجا اگر با ببینیم، وضعیت را ببینیم. در ما میخوایم که ایمانی صاحب چیزی که گفتن بسیار چیزی خوب گفتن، اما ما در اون جوامعی که ادعای از این چیزا را دارن، وضعیت اگر ببینیم خودش نشان دهنده اندازه ایمانداری و تعهد نشان میده. ولی که نمود و حالت اجتماعی، وضعیت اجتماعی یک جامعه بسیار به اصطلاح یک حقیقت و واقعیت اساسی را نشان میده که در درون اون جامعه چی چیز وجود داره. لودین صاحب دغه شیان چې نن ما ته خبرې پرې وکړې، د دغو مبدا او ماخذ ټول په اسلامي او شرقي فلسفو کې موجود ده، منتها هلته خلکو هېر کړی ده. وپوهېدې دلته په غربي ساینتستانو علماو هغه پیدا کړي، څېړنې یې پرې کړي دي، را پیدا کړي دي، او دغسې فورمولونه یې ترې جوړ کړي دي. خو یعنې بنیاد انسان ته الله تعالی د دې استعداد ورکړی چې دا دنیا وپېژني، ځان هم وپېژني. د هغه لپاره یې رالیږلی هم ده چې دغه دنیا چې دلته خلیفه ده، د خدای پاک خلیفه ده، د دې دنیا نه څه شي جوړه یې. اخر کې زه فکر کوم په دې به قضاوت به په دې کېږي چې ته ما لیږلی وې چې د دنیا چې د ما خلافت وکړي، د دې دنیا نه دې څه شي جوړ کړل. نو الله تعالی ګوره چې په خپله خدایي او په خپل پادشاهي کې څومره پراخ رحمان او رحیم ده، غفور و رحیم ده. موږ په خپله مختصره وړکۍ پاچاهي چې په ځان کې لرو، څومره د رحمت آثار په موږ کې شته، څومره مهربان یاستو. ساده یې ووایي څومره مهرباني لرو، څومره د اندازه د مهرباني او د اندازه د ارتباطات یو له بل سره په موږ خپلو ټولنو کې څومره احترام و درناوی، څومره د کرامت پاسداري ده، څومره خپل هغه دارایی او سره مشارکت و تعاون موجود ده. خو دغه انډیکیټر دی چې موږ یې معلوموی چې خپله ایمانداري هم پې موږ د اعمالو محرکات دغه دي. دغه نن هم چې او تنها دغه هم نه دي، موږ په بله هفته کې امکان لري د نورو ساینتستانو برداشت د دوستانو سره شریک کړو او دغه موضوع به نور هم بحث پرې وکړو، ځکه ډېره مهمه ده. د ما په نظر باندې د ژوند په هره ساحه کې، په فردي، کورنیز او ټولنیز ساحو کې د دغو نه استفاده کېدای شي او کېدای شي چې د ټولنې د پرمختګ سبب وګرځي. نو د دوستانو سره به خدای پاماني وکړو. او ډېره مننه. بیا به ورسره وکړو. الله حافظ. ښه وخت ولرئ، ښه جمعه، علام، خوشحاله او آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله.